د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې باید د غمیزې مخه ونیول شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان د زیاتې تراژیدۍ د مخنیوي لپاره باید نړیواله ټولنه قاطعانه عمل وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان عمومي منشي اګینس کالمارت وویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي یوه غمیزه ده، هغه غمیزه چې باید اټکل یې شوی وای او د رامنځته کېدو مخنیوی یې شوی وای. هغې زیاته کړه په زرګونو افغانان د طالبانو د غچ اخیستنې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. میرمن کالمارت زیاته کړه چې له پوهانو او خبریالانو څخه نیولې د مدني ټولنې د فاعلینو او د ښځو د بشري حقوقو تر مدافعینو پورې ټول د بې سرنوشتۍ له ګواښ سره مخامخ دي. اغلې کالمارت وویل بهرني حکومتونه باید لازم اقدامات ته مخه کړي چې د هغوی مسؤون وتل تضمین شي چې د طالبان له لوري د هدف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دغه اقدام کې د ویزې د بهیر چټکول، د کابل د هوایي ډګر څخه د وتلو لپاره ملاتړ، د نقل مکان او بیا میشت کولو برابرول او د اجباري ایستلو مخنیوی وشي. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید یوه بیړنۍ پریکړه لیک تصویب کړي او د طالبان له ډلې څخه وغواړي چې د بشري حقوقو نړیوال قانون ته درناوی وکړي او غچ اخیستونکي بریدونه ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په هکله یو بیړنۍ غونډه کوي. په زرګونو افغانان د طالبان له ویرې د کابل په نړیوال ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې د هیواد څخه ووځي. د راپورټونو له مخې لږ تر لږه 15 تنه د کابل په هوایي ډګر کې په ګڼه ګوڼه کې مړه شوي دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.